he are a boy. فور ایگزامپل ته یو کتاب لیکي او ته سټوډنټس ته دا ښایي چې آر دی کې غلط دی، آر به انتخاب کړي او سټریک تھرو باندې به کلیک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوټ پیډ ته رالم. تیر لیکچر کې مو نوټ پیډ بټن زده کړه. دې کې به انشاءالله هوم ټیب سټارټ کوو. اول زه غواړم چې تاسو ته فنډ در وښیم، بیا به کلیپ بورډ ته راشو. صحیح ده؟ دلته لیکل کوم، دا لیکل ما وکړو. زه غواړم چې هیډر دې ماته بیل ډیزاین ولري، نو دې ځای ته به راشئ. دې ځای کې مو چې کوم ډیزاین خوښېږي تاسو هغه ډیزاین باندې کلیک کوئ، ډیزاین به تاسو ته اتوماتیکلي چینج کیږي. لکه زه غواړم فار ایگزامپل دې ته کوم ډیزاین ورکړم چې کوم ډیزاین ستاسو خوښ کړي. دا مې فار ایگزامپل ورته واخیست. سایز یې غټول غواړم، سایز یې تاسو ورته غټ کړئ چې کوم تاسو غواړئ. چې کوم عدد دې ځای کې نه وي موجود تاسو ورته لیکلی هم شئ. دا مې ورته فار ایگزامپل ولیک. स्टेप बाय स्टेप घटे, स्टेप बाय स्टेप कोटे के बोल्ड के बोल्ड माना डबल, कंट्रोल बी, इटालिक इटालिक माना कोक खुद एक इटालिक नखकारी जितने फॉर एग्जांपल दा वागिस्त उस बाय इटालिक कमा कंट्रोल आई, अंडरलाइन कंट्रोल यू, स्ट्रिक थ्रू मंस की लाइन और तवर के सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट दा हम उस वायु खैर सरा डाटा हाईलाइटिंग वर्क वाले शे او فند کلر ورته ورکول شي چې کوم فند کلر تاسو خوښي هغه ورته ورکړئ. یا که دې ځای کې کوم کلر نه و مور کلرز ته به راشي، دې ځای کې ورته انتخاب کړئ. که دې ځای کې د بیا هم خوښ نه شو ډیفاین کسټم کلر ته به راشئ، RGB تاسو به راشئ. دې ځای کې چې کوم یو ستاسو خوښه وي هغه ورته انتخاب کړئ. دې ځای کې تاسو هغه ورته زیاتولی او کمولی شئ. اوکې صحیح ده. خاما سره څه شی دی؟ سټریک تھرو سبسکرپټ سوپرسکرپټ. زه رالمه دا مې انټر کلیک کوو. فنټ سایز به څنګه زیاتوم؟ شارټکټ په تھرو باندې کنټرول شفټ ګریټر دین. صحیح شوه؟ دا مې زیات که ورته زه څه لیکم؟ هی از ا بوای، هی آر ا بوای. فار ایگزامپل ته یو کتاب لیکي او ته سټوډنټس ته دا ښایي چې آر دی کې غلط دی، آر به انتخاب کړي او سټریک تھرو باندې به کلیک کړي. فار ایگزامپل سبسکرپټ H2O. فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکم. صحیح ده که نه؟ دا ورته انتخاب کړه، دا سبسکرپټ کړه. فار ایگزامپل x2 plus y3 is equal to فار ایگزامپل دومره. 2 ورته انتخاب کا، سوپر کا، 3 انتخاب کا، سوپر کا. صحیح شوه؟ امید لرو چې په دې باندې پوه شوي یاست. کټ کنټرول ایکس، کاپي کنټرول سی، پیسټ کنټرول وی. ښه زه رالم دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب که، زه ورته یم چې دا راته کټ کا، نو کټ معنا دا ده چې دا به دې ځای نه کټ شي. دلته پیسټ کې کوم ځای کې چې پیسټ کې هلته ورته کلیک کا، پیسټ باندې کلیک کړه ته به هملته راشي. زه دلته مې هم پکار دی، هلته مې هم پکار دی، نو انتخاب کا، کاپي ورته واخله، دلته ودرېږه، باکس باندې هم کلیک کولی شي، پیسټ باندې هم کلیک کولی شي، دواړه به پیسټ شي. پیسټ سپیشل لا سره دی الټ کنټرول وی. الټ کنټرول وی چې کله تاسو پریس کړئ پیسټ سپیشل به تاسو ته راشي. دا مې فار ایگزامپل انتخاب که، زه غواړم چې دا کاپي کړم، دا به اول تاسو کاپي کوئ. کله مو چې کاپي که انټر به پریس کوئ، اوس راشه پیسټ سپیشل. سپیشل وی خاص طریقې سره. ورډ پیډ ډاکومنټ باندې که تاسو کلیک کوئ، اوکې مو کلیک کوو، دا به تاته په یو چوکاټ کې پیسټ شي. چې ډبل کلیک ور باندې وکړئ یو بیله وینډو کې به درته اوپن شي. زه غواړم چې یو آیکن کې راته پیسټ کا، دغه شان آیکن کې به راته پیسټ شي. اوکې کلیک کا، هماغه آیکن کې راته راغی. ډبل کلیک چې ور باندې وکړئ دغه معلومات په دغه آیکن کې دننه موجود وي، تی زیاتولی هم شي. کلوز، ډیلیټ. بیا رالم پیسټ سپیشل ته، पिक्चर शक्ल की पेस्ट के, ओके पिक्चर शक्ल की तास दा पेस्ट शो, डिलीट. रिच टिक्स RTF वर्डपैड शक्ल की पेस्ट के, वर्डपैड वाला कंट्रोल वी कलम प्रेस को आम तौर मांदी और वर्डपैड वाला की रहता पेस्ट शो. अनफॉर्मेटेड नोटपैड वाला शक्ल की पेस्ट के, फॉर्मेट डिजाइन रंग वगैरह बहुत सारा नेवी नोटपैड डिजाइन के रहता रह गए. पेस्ट लिंक माना दादा چې کله تا د بهر پروګرام نه معلومات کاپي کې هغه به تا دلته پیسټ کیږي. فار ایگزامپل وینورډ ته راغلم، صحیح ده. دا مې فار ایگزامپل کاپي کو، وینورډ لا موږ نه دی ویلی، دا به انشاءالله وینډوز نه پس وایو، همدغه کلاس نه پس. پیسټ سپیشل ته رالم، پیسټ لینک باندې مې کلیک کو، اوکې مې کلیک کو، ما ته هماغه معلومات از لینک راغلو. زه به اوس راشم که فار ایگزامپل دغه معلومات ما رنګ ورته ورکړو، بولډ مې کو، صحیح ده. تاسو وګورئ معلومات اپډیټ شو، اپډیټ کیږي. یا چې فار ایگزامپل کله پکې اپډیټ ونه شو، نو تاسو فایل کلوز کړئ، کله چې اوپن کوئ تاسو به میسج درکوي چې هغه لینک اپډیټ کړئ که نه اپډیټ کړئ. اپډیټ باندې به کلیک کړئ، تاسو به لینک اپډیټ شي. امید لرو چې په فنډ او کلیپ بورډ باندې پوه شوي یاست.
ان شاء الله نیکست لیکچر به پیراګراف او همداشان مخکې به ځو